سلامونه دوستانو، په دې هیله چې تاسو به راته روغ جوړ وئ. دا چې د مېمپای لیست کېدو ته لږ وخت پاتې دی او هغه وروسته به مېمپای چې دی لیست کېږي. نو مېمپای د خپل ایرډراپ لپاره ځینې شرایط وړاندې کړي دي، مهم شرایط چې هغه باید تاسو پوره کړئ، کمپلیټ یې کړئ. هغه نه وروسته تاسو ته موږ ایرډراپ درکوو. نو هغه کوم شرایط دي چې موږ تاسو باید هغه پوره کړو موږ ته تر څو ایرډراپ راکول کېږي. اوله خبره دا، بل دا چې زیاتره کسان نن به وینم په مېمپای پسې اخته دي پوسټونه کې چې مېمپای سکیم پروجیکټ دی، موږ ته ایرډراپ نه راکوي او ولې دوی د خپل لیست کېدو نیټه ځنډوي. اصل کې که ووایو ځینې منفي نقطې شته چې هغه باید موږ تاسو یاد کړو چې د هغې په اساس باندې خلک نیوکې کوي په مېمپای باندې د هغې خلاف پوسټ کوي. هغه دا چې یو دوی د لیست کېدو نیټه مخکې د اکتوبر نه هم اعلان کړې وه، مګر اکتوبر نه هم تېره شوه، مګر د اکتوبر نه هم دوی د لیست کېدو نیټه وځنډوله اکتوبر 10 ته. اکتوبر 10 چې اوس را نږدې شوه بېرته د لیست کېدو نیټه وځنډوله د نومبر تر 12 تاریخ پورې. یو دغه غټ منفي پوینټ دی چې باید ورته توجه شي. بل دا چې کله د موږ تاسو دغه د مېمپای دغه انټرفیس ګورو، دغه شکل یې ګورو، یو خو مکمل چې څومره سیسټمونه دي اپشن دوی پکې راوستلي دي، ټولو کې تاسو نه باید پیسې پکې مصرف کړئ. مقصد دوی چې څومره اپشن راوستلي دي لکه یو ډیجیټل سټور، په دې کې تاسو باید خپل ټون کوین مصرف کړئ، خپل سټار مصرف کړئ، په هغې باندې تاسو ته سنس کوینز درکول کېږي. مقصد دلته دوی یو خپل لمبو موټر چې کوم دی هغه راوستلی چې هغه کې تاسو بیا ګډون وکړئ، دلته تاسو ته ښکاري خپله لامبو موټر دی. د نور اپشن زیاتې راوستلي دي، په هغې ټون ګیوې کې ګډون وکړئ، موږ درته دا درکوو. خو دا یو داسې خیال تصور دی چې دوی رامنځته کړی دی چې مقصد خلک په لالچ کې واچوي او دې سره دوی خپلې پیسې ډېرې مصرف کړي. ما خپله به وکړئ زیاتې پیسې پرې مصرف کړي دي او د دغه پریمیم مې اخیستی، نور هم دغسې د لمبو ټکټونه مې اخیستي دي. غیر د لمبو لپاره ما نه دي ویل چې موټر به ترلاسه کړم، صرف د دې لپاره چې ایرډراپ ډېر ترلاسه کړم، د دې په خاطر دغه مصرف ورباندې کړی دی. نو دلته یو مشکل دغه منفي پوینټ دی. بل دغه چې دوی غټ منفي پوینټ کړی دی چې دوی خپل ایرډراپ په ټون بلاک چین باندې نه لیست کوي. څومره ټیلیګرام کې چې ایرډراپونه راځي موږ تاسو ته نن پورې وینو دوی خپل ایرډراپ چې دی په ټون بلاک چین باندې لیست کوي. نو دغه یو منفي پوینټ دی، ټون بلاک چین باندې دوی نه لیست کوي. دوی په لینیا نیټورک باندې لیست کېدو اعلان کړی و، مګر لینیا نیټورک نه نن ورځ اوس بېرته بیا اعلان وکړ چې موږ خپل پروجیکټ غواړو په ECI بلاک چین نیټورک باندې لیست کو، خپل ایرډراپ لیست کو. دغه هغه څو منفي نقطې وي چې دلته زه باید یادونه وکړم. همدا وجه د زیاتره کسان وایي مېمپای سکیم دی، خو سکیم نه دی. البته زه درته وایم مېمپای به حتما لیست کېږي، خلکو ته به ایرډراپ ورکوي، خو دوی د خپل ایرډراپ لپاره خپل ایرډراپ په دوه برخو ویشلی دی. هغه کوم؟ دوی په دوه برخو خپل ایرډراپ ویشلی دی، یو لارج ایرډراپ دی، بل سمال ایرډراپ دی. سمال ایرډراپ ټول ته ورکول کېږي، هغې لپاره هېڅ مشکل نشته. تاسو وایئ زما ته به ایرډراپ نه ورکول کېږي، یو دوه شرایط هغه درته وایم هغه به تاسو کمپلیټ کوئ. او بل لارج ایرډراپ دی. لارج ایرډراپ په دې مطلب چې سمال ایرډراپ په دې مطلب چې ځینو کسانو ته لکه همدغه کیټس کوین چې لیست شو، همسټر لیست شو، ایکس امپایر لیست شو، خلکو ته یې 4 2 ډالره ګټه ورکړه، همدغسې به دا هم وي. او بل لارج ایرډراپ دی. لارج ایرډراپ لپاره دوی شرایط ایښي دي. هغه کسان چې غواړي په دې کې ډېرې پیسې ترلاسه کړي، موږ ایرډراپ ډېره برخه ورته وکړو، هغه شرایط باید پوره کړي، هغې ته موږ ډېر ایرډراپ ورکوو. نو دوی خپل دغه سیسټم جوړ کړی دی، د دې خاطر جوړ کړی چې دوی ته مقصد پیسې په دغه باندې مصارف ترسره کړو، بس نور هېڅ نه دي. راځم کوم شرایط چې موږ باید ترسره کړو. لومړی شرط خو دغه چې هر چا لپاره دا شرط دی، دوی ویل دي چې تاسو باید که غواړئ مېمپای ایرډراپ درکول شي تاسو یې کلیم کړئ، لومړی تاسو باید خپل اوکې ایکس ډاونلوډ کړئ، اوکې ایکس ولټ جوړ کړئ او خپل اوکې ایکس ورسره وصل کړئ د دې سره په ECI نیټورک باندې. دلته تاسو ته خپله ویلي دي په ECI نیټورک باندې تاسو باید خپل اوکې ایکس والټ له مېمپای سره کنیکټ کړئ. که چېرته مو کنیکټ نه کړ موږ به تاسو ته ایرډراپ نه درکوو، تاسو کلایم کولی نه شئ. دا شرط د ټولو لپاره دی، د دې نه بغیر بل شرط تاسو نه لرئ. هغه کسان چې غواړي په دې کې لارج ایرډراپ کې د مېمپای ګټونو کې د هغې لپاره بعضې نور شرایط دوی وړاندې کړي دي. هغه دلته تاسو راشئ په دغه ایرډراپ بټن باندې چې کله تاسو ورته کلیک واخلئ ایرډراپ بټن باندې، دا هغه شرایط چې دوی وړاندې کړي دي چې تاسو باید دا پوره کړئ. موږ به تاسو لارج ایرډراپ درکوو. نو دا شرایطو لپاره لومړی 11 ورځې د مایننګ لپاره پاتې دي. د راتلونکي نومبر په 8 تاریخ باندې به دوی سنپ شاټ اخلي د ټولو څخه. همدارنګه د نومبر په 12 تاریخ باندې به دغه کوین چې کوم د TGM ترسره کېږي او لیسټینګ به هم ترسره کېږي او اف چین وډراو هم ترسره کېږي. نو دغه نه باوجود راځو شرایط په لاندې ډول دي. دلته ویل دي چې باید لږ تر لږه 50 میلیونه کوینز تاسو پوره کړئ. 50 میلیونه کوینز دوی اسانه پوره کېږي او 2 ډیلی ټرانزیکشن ترسره کوئ. همدارنګه بل دغه چې دوی یوټیوب ویډیوګانې وګورئ په دغه پوره کولی شئ. بل دا چې دوی وایي تاسو اپګریډ مېمپای پریمیم باید تاسو د مېمپای لپاره اخیستې. پریمیم دلته اخیستل کېږي، دلته چې تاسو راشئ دغه لاندې ځای کې تاسو ته ښکاري 500 سټار باید تاسو مصرف کړئ تر څو دغه واخلئ. ما خو الریډي اخیستی دی.
او دغه باید تاسو واخلئ. بل دا چې تقریبا 500 سټار یو ټون ډېر کېږي، یو نیم ټون څومره به راځي داسې ټون ورباندې مصرف کېږي. بل دا چې تاسو کمپلیټ 1 ډیلی ټرانزیکشن، یو ټرانزیکشن په ورځني توګه تاسو باید کړی یو یا د هغه نه زیات، خو سمپل یو چې تاسو وکړئ دغه کرایټیریا پوره کولی شئ. دلته چې تاسو راشئ په دغه ځای کې تاسو ته ښکاري دغه 25 چې کوم ښکاري 25 میلیونه په دې چې کلیک واخلئ، تاسو چې کله 0.2 ټون باندې دغه کمپلیټ کېږي، په 0.2 ټون تاسو ته 15.5 کوینز هم درکول کېږي بینانس سره، او 500 سپینه هم درکول کېږي. دې سره به دغه ټاسک تاسو چې کوم د دغه شرط پوره شي. او بل دی وایي چې لږ تر لږه تاسو یو سټار ټرانزیکشن ترسره کړی وي. سټار ټرانزیکشن څه مطلب؟ کله چې دلته تاسو راشئ په دې لاندې دغه ځای کې تاسو ته شاپ بټن راځي، د لاندې چې کوم ښکاري شاپ، د شاپ کې دوی دغه کوم هغه چې راوړي دي تاسو به دلته سپین اخیستلی شئ. د دې لپاره دغه لومړی تاسو پوره کړئ، د اسانه ده. صرف په شپږ سټار باندې ټیلیګرام سټار باندې د پوره کېږي. دا چې ټیلیګرام سټار څنګه اخیستلی شي ویډیو مخکې تاسو جوړ کړی و، زما په یوټیوب باندې کتلی شئ. نو د شپږ سټار چې تاسو مصرف کې بالکل دا شرط هم پوره کولی شئ، اسانه ده، دومره مشکل نه دی. هغې نه وروسته بل شرط دوی ښودلی دی چې تاسو باید لږ تر لږه په یوه ورځ په ګیووې کې ګډون کړی وي. ما خو مخکې څو وارې کړی دی، لږ نه ډېر کېدای شي دغه تاسو هم کړی وي. ګیووې کې هم باید یو ګډون کړی وي. که چېرته دغه شرط پوره نه وي، اوس تازه باید تاسو په دې کې ګډون وکړئ. وروستی شرط دغه دی چې تاسو لږ تر لږه 10 ټاسکونه په ممپای کې کمپلیټ کړئ. دا اسانه شرط دی، دومره مشکل نه دی. دلته چې تاسو راشئ د لاندې ارن برخې ته راشئ، په دې کې زیاتره ټاسکونه تاسو ته راځي. دا ټاسکونه به تاسو کمپلیټ کوئ. کله چې دا ټاسکونه مکمل کړل، اسانه ټاسکونه دي، یوټیوب ویډیوګانې وګورئ، دوی کوم دا ټاسکونه چې دي دا مکمل کړئ، سره به تاسو دا شرط هم پوره شي. نو دا هغه شرایط دي چې هغو کسانو لپاره دي چې دوی غواړي لارج ایر ډراپ کې ګډون وکړي. دا شرایط باید پوره کړي. بالکل په دې سره دوی په لارج ایر ډراپ کې د ممپای ګډون کولی شي. نو بل خبره دا چې دې سره اوکو ایکس والټ څنګه کنیکټ کولی شو. دلته په تاسو راشئ، په دغه بټن چې کوم ښکاري په د اوکو ایکس آیکن په دغه کلیک واخلئ. دلته دوی وایي چې تاسو خپل اوکو ایکس والټ کنیکټ کړئ په کوم نیټورک، ایس یو آی نیټورک، دا کوم چې دی په دغه نیټورک باندې سره کنیکټ کړئ. نو دلته به راشئ، د لاندې اخر کې ټیسټ بټن چې کوم راځي، په دغه ټیسټ بټن باندې تاسو ورته کلیک واخلئ. کله دلته کلیک واخیستم، تاسو سیده بیا اوکو ایکس ته اوکو ایکس پلی سټورونه تاسو ډاونلوډ کړئ. په اوکو ایکس کې یو ایکسچینج دی، بل والټ دی. دلته تاسو خپل ښکاري. موږ تاسو به ځکه خپل والټ به جوړوو. اوکو ایکس په افغانستان کې کار نه کوي، خو والټ یې کار کوي. دلته چې کله راغلی نیټورک موږ سره کوم شو، ون نیټورک د ایس یو آی نیټورک ته خپله پکې راغی. په کنیکټ والټ باندې به تاسو ورته کلیک واخلئ. کله چې کنیکټ سکسسفل شو، کنیکټ شو، لږ وروسته به چیکینګ ترسره شي او موږ والټ چې کوم دی هغه به ورسره کنیکټ شي. نو په دغه طریقه تاسو پوره کولی شئ. خو بله خبره دا چې ایر ډراپ په ټولو ته ورکول کېږي، خو یو لارج ایر ډراپ دی، بل سمال ایر ډراپ دی. په دوه برخو دې ویشل دی. خو دا زه ورته ښه کار نه وایم، ډېر بد کار وایم، ځکه چې ایر ډراپ فری وي، باید موږ ته فری راکول شوی، ټولو ته په ټولو کسانو ته د خپل زحمت ثمره ورکړل شوی. نه دا چې څوک پکې پیسې مصرفوي ډېر ورکول کېږي، څوک چې نه مصرفوي نه ورکول کېږي. نو دا ویډیو که بیا هم تاسو کوم مشکل لرئ، ستونزه لرئ، پوښتنه لرئ، یا د دې په اړه کوم نوي اپډیټ راځي، معلومات وي، زه به تاسو په خپل ټیلیګرام چینل کې شیر کوم. همدارنګه که تاسو کوم مشکل لرئ، موږ نه پوښتنه هم کولی شئ. لینک ډسکرپشن کې شته، موږ سره ګډون وکړئ. مننه ښه وختونه ښه شپې ولرئ.